وخت مو په خیر. نن دوشنبه د غویي صبر دویمه نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د جوړجاړي حکومت د خلکو رایو ته سپکاوی بلل شوی. د سیاسي جوړجاړي منځګړي هوکړې ته نږدې شوي چې عبدالله ته امتیاز ورکړي. د هغه دیموکراسي پر مخ باندې یوه څپېړه ده چې د افغانستان د خلکو رښتینې اراده پکې تمثیلېږي. ارګ کې د کرونا ویروس پیښې تایید شوې. له کوویډ-19 سره د مبارزې لپاره روغتیا وزارت نږدې 2 میلیارډ افغانۍ ولایتونو ته لیږلي. له قرنطین سره کورنۍ تاوتریخوالی زیات شو. هغوی چې په کور پاتې دي تر ټولو زیات ورته د کتاب لوستل ګټور بلل شوي. زه د قرنطین په شپو ورځو کې کتاب مطالعه کوم. او د یو شهید سرتیري د کورنۍ ژوند د امتیازاتو د ځنډېدو له کبله اړ شوي چې د کورنۍ د کوچنۍ لور خرڅولو ته زړه ښه کړي. او اوس هم پوره خبرونه. د حکومت باوري سرچینې وایي عبدالله ته د ولسمشر د مرستیالۍ په کچه امتیاز سربیره یو شمېر وزارتونه ورکول کیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې صلاحالدین رباني به د حکومت اپوزیسیون وي. عبدالله او ارګ په رسمي توګه د دې خبرونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو یو څه چې ښکاره دي هغه دا چې عبدالله ته د سولې د رهبرۍ وړاندیز شوی دی. تحلیل کوونکي په دې ډول د حکومت ویش د سرتیرو او خلکو قربانۍ ته سپکاوی ګڼي. د 2014 کال د ټاکنو یوه بله ننداره افغانانو ته د 2019 کال ټاکنې وې چې د جنجالي پایلو له اعلان وروسته 2 کسانو د ولسمشرۍ لوړه وکړه. دا ننداره د ټول افغان ملت په مخ کې وشوه چې د جمهوریت دعوادارانو پکې جمهوریت ته ارزښت ورنه کړ. اوس له دې سره چې د ټاکنو کمیسیون بریالی او ناکام سره بیل کړي، ولسمشر غني د ټاکنو بایلونکي لوبغاړي ته د لومړي مرستیال امتیازات ورکوي. د حکومت سرچینو تایید کړي چې ښاغلي عبدالله ته به د مرستیال امتیاز سربیره ځینې وزارتونه هم ورکړي، خو دا ګام د قانون په چوکاټ کې نه راځي. هغه قانون چې ولسمشر ویلي معامله پرې نه کوي. د دولت له طرفه د واک په داسې ډول سره ویش چې ځینې اشخاصو ته وزارتونه ورکړي یا هم د معاونیتونو په سطح باندې واک ورکړي، دا د قانون په چوکاټ کې هیڅ مشروعیت نه لري. او تر ټولو بده خبره دا ده چې د هغه دیموکراسي پر مخ باندې یوه څپېړه ده چې د افغانستان د خلکو رښتینې اراده پکې تمثیلېږي. او هیله مې دا ده چې هغه اشخاص، البته هغه سیاسي شخصیتونه چې پخوا هم د داسې ګډ حکومت یا د واک د ویش مخالف ولو، هغوی اوس هم رول ادا کړي او یو خپلواک مستقل حکومت جوړ کړي. ولسمشر غني په ښکاره ویلي و چې 2 سری حکومت نه غواړي او عبدالله دې د سولې اړوند چارې واخلي. خو عبدالله خپله د حکومت د جوړېدو په طرحه بوخت دی. دا هغه څه دي چې سیاسي بحران یې رامنځته کړی دی. تحلیل کوونکي د یوې معاملې په اساس د حکومت تشکیلول د خلکو رایو ته سپکاوی ګڼي. اکنون هم که یک حکومت دو سره مثل 5 سال گذشته شکل میگیره، مردم افغانستان موافق نخواهد باشند به چنین حکومتی و از طرف دیگه به ایجاد یک حکومت ناشی از یک تفاهم با وجود آمده بر اساس یک بحران، خود این مسئله در حقیقت توهین به اراده مردم افغانستان، قربانی دادن نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان به احترامی و توهین به ارزش‌ها و انجارهای دموکراسی در کشور است. د ګډ حکومت تجربه افغانانو وکړه چې 15 کاله یوازې په جنجالونو تیر شول. په تیرو 19 کلونو کې ټلواله هم په حکومت کې و او هم د باندې په مخالفت کې. اوس له دې سره د سیاسي مشرانو ائتلاف او تفاهم ته د یو مسؤلیت په سترګه کتل کیږي. ګوري موږ ډیر یو مهم اصل ته باید اشاره وکړو چې کله موږ غواړو ښه حکومتولي وکړو، ټولې چارې پر مخ رواني، باید موږ په ټولنه کې وحدت نظر ولرو. وحدت نظر د احزاب او رهبرانو مشرانو ترمنځ ډیر مهم دی. که چیرې موږ ټول احزاب او رهبرانو مشران دا ټول موږ وحدت نظر ولرو په د حکومتولۍ په هغه کې زموږ به ټولې چارې ډېرې په کامیابۍ سره روانې. دغه تېر حکومت کې تاسو ولید چې حکومت د پراخو غبرګونونو سره سیاسي غبرګونونو سره مواجه و.
موږ له هر ګوز پیدار ماڼۍ نظرونه وغوښتل خو هغوی نه غواړي نور په دې موضوع معلومات ورکړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او استاد سیاف د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ منځګړي دي او د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په دواړو مشرانو غږ کړی چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. افغان حکومت له کرونا سره د مبارزې لپاره 4.1 میلیارډ افغانۍ ځانګړې کړي او ولایتونو ته یې لیږلي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون اندېښنه لري که یادې پیسې په ولایتونو کې په شفاف ډول مصرف نشي لویه فاجعه به رامنځته کړي. له دې سره روغتیا وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر له 0 پورته شو. ارګ هم تایید کړي چې د کرونا 10 پیښې د جمهوري ریاست کارمندانو کې ثبت شوي دي. افغان حکومت له کرونا سره د مبارزې لپاره 4.1 میلیارډ افغانۍ ځانګړې کړي او ولایتونو ته یې لیږلي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون اندېښنه لري که د ولایتونو چارواکي او والیان په شفافه توګه پیسې مصرف نه کړي له لوی فاجعې سره به مخ شي. کرونا به عنوان یک پدیده جهانی و به عنوان یک معضل کلان اجتماعی در حال گسترش است. اما اگر مصارفی را که دولت اختصاص میده برای ولایات این مصارف به صورت شفاف و همه جانبه استفاده نشود ممکن است کرونا به یک فاجعه تبدیل شود. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي په ولایتونو کې مسؤل چارواکي دی له خبریالانو او مدني ټولنو سره د مصرف شویو لګښتونو په اړه معلومات شریک کړي. له دې سره په هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 10 د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوي چې ډېری په کابل او هرات ولایتونو کې دي. عامه روغتیا وزارت وایي چې تیرو 24 ساعتونو کې له دې ناروغۍ 3 تنه مړه شوي او 4 نور بیا ښه شوي دي. 4 تنه نور هم شفایاب شول چې مجموعي شمیره د شفایاب شو یا هغه مریضان چې روغ شوي دي 115 تنو ته ورسېده. له بده مرغه چې 3 تنو زموږ هیوادوالو ځانونه لاس نه ورکړل او په حق ورسېدل چې یو تن په کابل کې یو په قندهار او یو د بلخ په ولایت کې. مجموعي شمیره د فوتیانو 14 تنو ته رسیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي رسنیو سره خبرو کې تایید کړي چې د جمهوری ریاست 10 کارمندان هم په کرونا اخته دي خو روغتیا وزارت دا خبر نه تایید او نه رد کړ. خب ارگ اگر تایید کرده بنان هر ساختار دولتی یا غیر دولتی زمان که میگه که تعداد پرسنل ما مصاب به ویروس کرونا است کار شخصی خودشون است. تا آنجایی که با طبابت اخلاق طبابت محرمیت اسرار مریض رد میگیره که در طبابت جامعه غریب برایشان هپا میگن که Health Insurance Portability and Accountability Act. در اینجا واضح است که در چی وقت یک دکتر میتونه معلومات بعد از این که کانسنت یا رضایت مریض میباشه شریک بسازه. در چنین حالات اخلاقا و ضمن مریض از خود اسرار داره. لدې سره په هیواد کې د کرونا وایروس ټولې مثبت پیښې 126 وړي شوې چې 110 تنې روغتیايي پرسونل دی. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې افغانستان کې تر اوسه له کرونا 18 کسان مړه شوي او 115 ترې جوړ شوي دي. که څه هم افغانستان کې په بشپړه توګه قرنطین نه دی مراعات شوی خو تر بل هر وخت په کور د خلکو ناسته زیاته شوې. هغوی چې په کار روزګار مخته دي په کور کې ورته پاتې کېدل ګران کار دی. په دې وضعیت کې څوک د موبایل په ګیمونو او څوک په مطالعې بوخت دي. داسې میرمنې او میډونه هم شته چې په کور کې یو بل سره جنګ جګړې د نن سبا مصروفیت دي. زیاتره خلک د کرونا له ډاره بهر نه ځي خو په کور کې پاتې کېدل د خپل میرمنې او کورنۍ غړو سره جنجال بل سرخوږی دی. بشر حقونو هم منلي چې په ټوله نړۍ کې د کورني تاوتریخوالي فیصدي لوړه شوې. هر چا په دې ځانځانۍ کې ځان ته ملګری موندلی خو کتاب تر نورو غوره ګڼل شوی. کتاب هغه ملګری ده چې تل هیڅوک ورسره نه ستړي کیږي. نو زه د قرنطین په شپو ورځو کې کتاب مطالعه کوم. په مطالعه باندې بوخت یم. دې نه بعد مې یو خصوصي شرکت کې وظیفه درلودله. اوس چې قرنطین یم نو خپله مطالعه کوم او د کرونا په باره کې هغه کومې څېړنې چې دي هغه ترسره کوم. هغه کسان چې په کاروبار عادت شوي هغو ته په کور پاتې کېدل سخت کار دی. ډیری کسان خپل وخت د موبایل په گیمونو او خواله رسنیو کې په لوستلو او لیدلو تیروي او ځینې عملاً په ورزش بوخت دي.
او د دې لپاره صحت مې ښه وسیږي، هر ورځ ورزش کوم او د روح د آرامتیا لپاره داسې شنو ساحاتو کې هر ورځ چکر وهم. افغانستان کې قرنطین غځول شوی او حالاتو ته په کتو امکان لري چې لا زیات دوام وکړي. ځینو ته په کور ناسته په زندان بدله شوي، خو ډاکټران وایي د خپل ځان او کورنۍ خوندیتوب لپاره دی وزغمي. د بندیانو مسله کې ځنډ او خنډ بین الافغاني خبرو ته زیات زیان رسولی شي. د طالبانو د قطر دفتر وایي بین الافغاني خبرې په لوی لاس ځنډول کیږي. حکومت د بندیانو خلاصون کې خپلو شرایطو باندې ټینګار لري او طالبان بیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره 15,000 بندیان د شرط په توګه مطرح کوي. که څه هم تر اوسه دواړو غاړو یو شمېر بندیان آزاد کړي، خو په خوشي شوو کسانو باندې هم دواړه لوري ملاحظات لري. له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې بین الافغاني خبرې باید 40 ورځې وړاندې پیل شوی وای، خو په هوکړه باندې نه عمل دا مسله نه یوازې ځنډولې بلکې ترڅنګ یې د حکومت او طالبانو شرایطو ستونزې راټوکولې دي. د بندیانو په خلاصون کې حکومت پښه ټینګه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره طالبانو خپل دریځ سخت کړی. سهیل شاهین وایي د بندیانو خلاصون کې ځنډ بین الافغاني خبرې ځنډولي او نور یې هم ځنډوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بندیانو نه خلاصون بین الافغاني مذاکرات ځنډولي. له امریکا سره د هوکړې مطابق لازم اقدامات نه دي شوي چې له کبله یې بین الافغاني مذاکرات ځنډېدلي دي. باور دا دی چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې شته ستونزې په جدي ننګونو بدلیدای شي. د بندیانو خلاصون او تبادله باید د یو مشخص میکانیزم او همغږۍ له مخې ترسره شي او 15,000 طالب زندانیان باید د هغه لیست له مخې خوشي شي چې طالبانو امریکایي پلاوي ته سپارلی تر څو د جنگ په شدت کې کمښت راشي او بین الافغاني مذاکراتو پیل ته لاره هواره شي. افغان حکومت بیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د تاوتریخوالي کمښت غواړي او د 15,000 طالب بندیانو خلاصون د خبرو موضوع ګڼي. تحلیل دا دی چې درې واړه خواوې د بندیانو په خلاصون او د هوکړې په یقیني عمل کې ناغېړي کوي چې له دې حالت څخه وتل پکار دي. زما په اند باندې اوس لوی خنډ چې دا هغه د دواړو لوري ترمنځ د بندیانو د آزادېدو خبره ده. کومه موافقتنامه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ شوې ده د هغې موافقتنامې پر اساس باندې باید دواړې لوري یو بل ته لیستونه ورکړي او د بندیانو په آزادېدو باندې باید شروع وکړي. طالبانو تیره ورځ د خپلو معلوماتو په خپرولو سره ادعا کړې وه چې امریکا د هوکړې نقض کړی او په مکرر ډول یې د دوی په ملګرو او عامو ځایونو هوایي بریدونه او چاپې وهلي دي، خو امریکا له طالبانو غواړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. کرونا جدي ده، خو دومره هم نه ده چې ځینو ورته مخکې له مخکې ځان تسلیم کړي. په رسنیو کې هره ورځ د کرونا اړوند خبرونه خپریږي چې یو شمېر کسان یې په رواني ناروغۍ اخته کړي. ارواپوهان وایي له کرونا ډار نه دی پکار بلکې له هغې سره مبارزه پکار ده. کرونا له 2 میلیونو زیات کسان نیولي او دا حتمي ده چې د نه پاملرنې سره پرې هر څوک اخته کیدای شي. له دې ناروغۍ څخه بې ځایه تشویشونه او ډار د انسان دفاعي سیستم کمزوری کوي چې په اصل کې مخکې له مخکې دې ناروغۍ ته د ځان تسلیمولو په معنا ده. اروايي ډاکټران لارښوونه کوي چې له کرونا مه ډارېږئ بلکې د قرنطین، ځان ساتنې او ورزش کولو سره هغې سره مبارزه وکړئ. ځکه اضطراب د بدن د دفاعي قوې د کمزورتیا لامل ګرځي، کوم چې یوازینۍ لاره ده د وایرس سره د مقابلې. نو په دې خاطر باید سپورت وکړو، ورزش وکړو، فکري تمرکز وساتو او د بې ځایه تشویش نه ډډه وکړو او په فیسبوکي مسایلو باندې ډېر باور ونه لرو. یو شمېر کسانو چې د ډاکټرانو لارښوونې منلي وایي هم راحته دي او هم د کرونا د اخته کېدو چانس یې کم شوی. د کرونا د روحي او رواني فشارونو نه ځانونه په امان کې وساتو. په کور کې باید سپورت وکړو، مطالعه وکړو، د ماشومانو ښوونې او روزنې ته توجه وکړو، د کور په کار کې مرسته وکړو. ډاکټران وایي هغه کسان چې له کرونا څخه تشویش او ډار لري د کرونا اړوند خبرونه دې نه اوري، ځان دې قرنطین کړي، خوراکي سیستم دې منظم کړي او ځان دې په مطالعه او فردي ورزش بوخت کړي، کنه له کرونا وړاندې به په رواني ناروغۍ اخته شي. له تیرو 2 ورځو راهیسې بلخ کې د کرونا ویروس لپاره ځانګړي شوي روغتون ته په لوړه بیه د یو شمېر توکو اخیستو په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه راپارولي او وان دغه موضوع د ورځې په طنز بدله شوې ده. د بلخ د عامې روغتیا ریاست خریداري مکتوبونو له مخې د روغتون لپاره یو چپرکټ په 32,000 افغانۍ، یو د چایو متوسط ترموز په 15,000 افغانۍ او یوه عادي توشکه په 4,500 افغانۍ اخیستل شوي چې د بازار نرخ ته په کتو دا قیمتونه څو چنده زیات دي. دې موضوع ته زموږ همکار جاوید واک کتنه کړې او راپور یې پرې برابر کړی.
په تیرو 2 ورځو کې مو که فیسبوک او ټویټر کارولی وي نو حتما به مو د بلخ عامې روغتیا ریاست لخوا د کورونا ویروس لپاره ځانګړي شوي روغتون ته په لوړه بیه د یو شمېر توکو اخیستو مکتوبونه تر سترګو شوي وي چې د ټولنیزو رسنیو ځینو کاروونکو لخوا د کال طنز ورته ویل شوی دی. د یادو رسمي مکتوبونو له مخې د روغتون لپاره یو چپرکټ په 22,000 افغانۍ، یو د چای متوسط ترموز په 15,000 افغانۍ او یو عادي توشکه په 4,500 افغانۍ اخیستل شوي چې د بازار نرخ ته په کتو دا قیمتونه څو چنده زیات دي. اوس د بلخ عامې روغتیا ریاست او بلخ ولایت مقام وایي چې دا خریداري 15 کاله مخکینی ده. آمر لابراتوار رفرنس بر ما پیشنهاد کرد که به خاطر شفت شبانه ما نیاز به اینی اقلام داریم. ما احکام دادم سر اداری که اصولا اجراات بکنیم. این اقلام به این معنا نیست که اونجا نوشته نشده که از بازار برین خریداری بکنید. این خریداری نیست. پیشنهاد بیرون کردن وسایل و تجهیزات از داخل تحویل خانه در ماه حمل 99 شده، ولی جنس فکر کنم که از 5-6 سال قبل در تحویل خانه باقی مانده بوده، یعنی بوده و خریداری از این 4-5 سال قبل شده. له دې سره پر یو وخت شمشاد ته داسې مکتوب هم رسېدلی چې د 1998 لمریز کال په وروستۍ میاشت کې له درنو جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا د بلخ عامې روغتیا 2 پخواني رئیسان او 2 کارکوونکي د یو شمېر طبي تجهیزاتو د پیرودلو په تړاو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. اوس د بلخ ولایتي شورا او مدني فعالان عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې دغه موضوع په جدي ډول وڅیړي. ادارات زیرک از نظر مسلکی تحقیقات خود میکنه. هر آن کس که در این قضیه زی دخل است ما آرزو دارم که این به پنجه قانون سپرده شود و مورد پاسپورت جدی قانونی قرار بگیره که تا برای دیگرها یک درس عبرت بوده باشه. په 2,000 باندې د یو چپرکټ او په 15,000 باندې یو ترموز او دغه نور اقلام چې دي یعنی ډیر جګ دي چې یعنی بیخي په دغه پیسو د یو جنس په پیسو باندې 12 دغه ترموزونه یا مثال چپرکټونه کیږي. بلخ ولایت مقام هم وایي چې د دې موضوع د څېړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی او ډیر ژر به بشپړ معلومات خلکو سره شریک کړای شي. شخص والی صاحب در این مورد هیئت را توظیف کرده، هیئت حقیقتیاب دیده شود که واقعا موضوع چی قرار است. بعدا ایره ما انشالله رسانه‌ای خواهد کردیم. موږ وغوښتل چې په دې تړاو د بلخ عامې روغتیا پخواني رئیس ډاکټر میرویس ربیع نظر هم واخلو، خو له هڅو سره بریالي نه شو. په ورته مهال د افغانستان عامې روغتیا وزارت هم اعلان کړی چې بلخ کې د روغتون لپاره د یو شمېر توکو د پیرودلو موضوع به په جدي ډول څیړي. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ. پکتیا کې یوه کورنۍ د کور کرایي او بېوزلۍ له کبله اړ شوې چې خپله 14 کلنه لور وپلوري. دغه کورنۍ ګردیز ښار کې ژوند کوي چې 80,000 افغانۍ د کور له مالک پوروړې ده او د قرنطین په دې موده کې د خوړو لپاره هم څه نه لري. د امنیتي ځواکونو لیکو کې د وژل شوي سرتیري له دغې کورنۍ سره تر اوسه چا مرسته نه ده کړې او حکومت یې د شهید امتیازات هم ځنډولي دي. د پکتیا مرکز ګردیز کې مو هغه کورنۍ ومونده چې د بېوزلۍ له کبله یې د خپلې 14 کلنې لور د پلورلو پرېکړه کړې. د امنیتي ځواکونو لیکو کې د یوه وژل شوي سرتیري کورنۍ ده. مور یې وایي چې خاوند یې 2 کاله وړاندې وفات شوی، یو زوی یې بندي، بل یې معلول دی او د ګټې وټې څوک نه لري. 14 کلنه لور مې ده، مجبوره یم چې زه یې ویر کړم چې ویر یې نه کړم زه څه شی وخورم. روژې ته هېڅ شی نه لرم، خال بو میوې راوړي، خال بو غوښې راوړي، خال بو وریژې راوړي، زه هېڅ شي بس نه لرم. دغه تیمون ورته پاتې. تر اوسه د دغه بېوزلې کورنۍ لاسنیوی چا نه دی کړی او وایي چې حکومتي مرستندویه ادارې مرستې د واسطې له مخې ویشي ځکه دوی له پامه غورځول شوي. چې همکاري ورسره وکړي، مرسته ورسره وکړي. موږ خو داسې په دوه بیدوان پاتې یو، څه شی وکړو. مرسته والا ته چې ویر شو عریضې ویر وړو، عریضې ورکې شي، مرسته نه رسه کړي. د امنیتي ځواکونو لیکو کې د وژل شوي سرتیري دغه کورنۍ 9 غړي لري او وایي چې له څه مودې راهیسې حکومت د شهید امتیازات هم ځنډولي دي. اسماعیل چې په یو لاس معلول دی اوس د دغه کورنۍ مشري کوي. دی وایي چې نه ورته څوک کار ورکوي او نه هم د مرستې لاس ورغځوي. ورور مې شهید د 14 کاله وي، ورور مې بندي د ګاډۍ چلولی نشم.
که ګاډۍ چلوم زخم کېږي لاس نو زه څوک مې کار کینل نشي. په پکتیا کې نه یوازې دا چې دغه بېوزله کورنۍ دې ته اړ شوې ده چې د خپلو پورونو پرې کولو همداراز د خپل ژوندي ساتلو د خپل خوراکي موادو د اړتیاو پوره کولو دپاره خپله کوچنۍ لور پلوري او اراده ورته لري. د دې ترڅنګ په ډیری کورنۍ نور هم په دې ولایت کې شته، خو د دوی ټوله کورنیو ګیله دا ده یا شکایت دا ده چې تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. یو اقتصادي خبر. سوداګرو د هګۍ او چرګانو غوښې نرخونه په کابل کې ټیټ کړل چې یوه هګۍ په 8 افغانیو، یوه کیلو بسته شوې د چرګ غوښه په 160 افغانۍ پلوري. سوداګر وایي 4 نور مرکزونه به پرانیزي چې د کابل ټولو برخو ته هګۍ او د چرګانو غوښې په ارزانه بیه ورسوي. سوداګر وایي تمه لري چې په راتلونکو 10 ورځو کې د یوې هګۍ بیه تر 15 افغانیو راښکته شي. په دې وروستیو کې د کرونا وایرس د ګرځبندیز له امله د نورو توکو ترڅنګ د هګیو او چرګانو غوښو بیې هم لوړې شوې چې یوه هګۍ په عام بازار کې 10 افغانۍ پلورل کیږي. اوس د چرګانو غوښو او هګیو واردونکو او تولیدونکو سوداګرو کابل کې یو مرکز پرانست چې یوه کیلو د چرګ غوښه به 160 او یوه هګۍ به په 8 افغانۍ پلوري. دوی په پام کې لري چې 3 نور مرکزونه هم د کابل ښار بیلابیلو برخو کې پرانیزي. باید شما اعلان میکنیم به همشهری‌ها که همیشه به شکل دائمی فی کیلو از قرار 160 افغانی قابل دسترس می باشه. همچنان تخم مرغ فی بیضه به 8 افغانی ما اینجا به فروش میرسانیم. ما فعلا از گوشت مرغ خودکفا هستیم، نمیخوایم که واردات گوشت مرغ ما داشته باشیم، اما اگر از تخم مرغ ما خودکفا نیستیم اقلا دولت باید اجازه بده که تخم مرغ تاجرای وارد کننده ما وارد بکنن که تا از همین قیمت گزافی که فعلا در بازارها به فروش میرسه جلوگیری شوه. سوداګر وایي د هیواد بندرونو کې لارۍ هګۍ او د چرګانو غوښې ایثار دي چې په نن او سبا کې به یې چارې بشپړې او کابل ته د راتګ اجازه ترلاسه کړي. د دغه هګیو او چرګانو غوښو په راتګ سره به نرخونو کې نور هم ټیټوالی راشي، خو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د قاچاق مخه ونیسي. سکتور مرغداری افغانستان متضرر از قاچاق و عدم محصولاتی است که وارد میشه به کشور. ما خواهان جلوگیری از اونها هستیم. ما هیچ وقت نگفتیم که در تخم مرغ ما خودکفا هستیم، ولی برای رشد سکتور مرغداری افغانستان، برای رشد فارمای بخش تخمی خود ما خواهان یک مکانیزمی هستیم که توسط از اون مکانیزم واردات صورت بگیرد. برای وزارت زراعت در همکاری و هماهنگی با ادارات زیرا تلاش به این دارد تا قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان هم در قیمت تخم تغییرات بیاید و هم ما بتونیم تخم وافر و با کیفیت در دسترس هموطنان خود داشته باشیم ان شاء الله. غوښتنه دا ده چې حکومت دې له نورو او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړي چې څنګه کېدای شي د لومړنیو توکو صادرات او واردات عادي کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته، خو تر لږ ځنډ وروسته. د عزیزي بانک خبرتیا: مهرباني وکړئ له 2000 ډالرو او 80,000 افغانیو لږو پیسو د اخیستلو لپاره څانګو ته مه ورځئ. د هغې پر ځای د عزیزي بانک له خپل کاره صرافي ماشینونو یا ATM څخه کار واخلئ. مهرباني وکړئ د هر ډول غیر مالي بانکي معاملو لپاره له برېښنایي بانکوالي او یا هم د پیرودونکو د خدمتونو د مرکز 1515 شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ. هیله ده له خپل بانکي حساب څخه د پیسو اخیستلو او جمع کولو لپاره د صرافي خپل کاره ماشینونو ATM او د پیسو جمع کوونکو CDM ماشینونو څخه کار واخلئ. مهرباني وکړئ د EasyPay اپلیکیشن په خپلو ګرځندو ټلیفونونو کې ولګوئ یا انسټال کړئ، او لکه د برېښنا بل تادیه، ګرځنده ټلیفون ته د پیسو زیاتول، حساب ته د پیسو لیږدولو خدمتونو څخه په خپل کور کې کار واخلئ. مهرباني وکړئ بې له ماسک څخه څانګې ته مه دننه کیږئ. د پیسو شمیرلو پر مهال خپله ګوته پر خپله ژبه د لمدولو لپاره مه وهئ. د بانکي راکړې ورکړې د ترسره کېدو وروسته ژر تر ژره د بانک له چاپېریاله ووځئ. د عزیزي بانک دننه هیڅ څیز ته لاس مه وروړئ او ښه به وي چې خپل قلم له ځانه سره ولرئ. د مهربانۍ له مخې د خپل کاره صرافي ماشین یا ATM د کارولو پر مهال خپل لاسونه په روغتیایي توکو او اوبو ووینځئ. عزیزي بانک د ټولو د اعتماد وړ بانک. اوف ډیټا احمده، د اتصالات د نوي کال غوره وړاندیزونو په هکله دې څه وویل؟ که بیا یې راته ووایې. هو ولې نه، وګوره
50 افغانۍ کریډټ ډیر کړئ او 0 MB انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. 100 افغانۍ کریډټ ډیر کړئ او 200 MB انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. 250 افغانۍ کریډټ ډیر کړئ او 1500 MB انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. 1500 افغانۍ کریډټ ډیر کړئ او 0 MB انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. او همدارنګه 1000 افغانۍ کریډټ ډیر کړئ او 2000 MB انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. هو 50 سلنه وړیا انټرنیټ د شپې د 10 نه د سهار تر 6 بجو د ګټې اخیستنې وړ دی. مننه احمد جانا. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. صابون فینا راز موفقیت شما. با فینا زیبایی و شادابی را تجربه کنید. بیا هم ښه راغلاست. ایران کې د کرونا ویروس له امله تېرو 24 ساعتونو کې 91 کسان مړه شوي دي. د ایران د عامې روغتیا وزارت ویلي د کرونا ویروس له امله دغه هیواد کې په تېرو 24 ساعتونو کې 91 کسان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت بیان کیانوش جهانپور ویلي له دې 91 کسانو سره دغه هیواد کې د کووید 19 له امله د مړو شمېره له 15200 واوښته. راپورونه وایي ایران کې په کرونا ویروس باندې 83,000 کسان اخته شوي دي. د یاد د ویروس له امله امریکا کې بیا له 40,000 زیات کسان مړه شوي او نږدې 9,500,000 نور پرې اخته دي. په ټوله نړۍ کې په یاده ناروغۍ څه باندې 2,400,000 کسان اخته شوي، له 165,000 زیات کسان مړه شوي او څه باندې 600,000 نور ترې رغېدلي دي. یونیسف د منځني ختیځ ماشومانو لپاره د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ماشومانو د ښه خوندیتوب په موخه څه باندې 92 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیمه ییز مشر ټیر چیبان رسنیو ته ویلي چې ډېره اندېښنه یمني ماشومانو ته ده. چیبان ویلي یمن کې د جګړو له امله نیمایي روغتیایي مرکزونه له فعالیت لوېدلي دي. یونیسف وایي 2 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ او 400 نور بیا له سختې لوږې سره مخ دي. یونیسف ویلي چې د کرونا له امله یې څه باندې 200,000 پیښې تایید کړي او لږ تر لږه 800 تنه یې مړه شوي چې ډېرې په ایران کې دي. د یونیسف سیمه ییز مشر ویلي که دغه مرستې ترلاسه نه کړي د منځني ختیځ او شمالي افریقا میشتو ماشومانو مړینه به له اوسني حالات 50% زیاته شي. او وروستی خبر دا چې کاناډا کې یوه وسوال کس 18 تنه وژلي دي. کاناډایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې په اتلانتیک ولایت کې یوه کس چې وسله ورسره وه 18 تنه په ډزو وژلي دي. پولیس ویلي دغه وسلوال کس چې یو 50 کاله عمر لري ورټیمن نومیږي او د یاد ولایت په بېلابېلو برخو کې د یوې پولیسې په ګډون 18 تنه وژلي دي. د کاناډا لومړي وزیر جسټن ټرودو په یاده پیښه کې د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او دا پیښه د خلکو ګډ غم یاد کړی. کاناډایي چارواکو ویلي چې دا پیښه له 1989 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ وه، ځکه په دغه کال کې هم یوه وسلوال کس 15 مېرمنې په ډزو وژلې وي. له ملتیا مو مننه کوم. د 2 بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.